السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به په تن وي. راځو نن ورځ کیمیې ته د لسم ټولګي کیمیا نن ورځ تدریس کوو. لومړنۍ موضوع د لسم ټولګي د کیمیې د اتومي تیوري د پراختیا تاریخچه. لومړنۍ عنوان د نن ورځ د اتوم په تیوري باندې غږیږو، د هغې په تاریخچه باندې چې له کومه ځایه راپیل شوه هغې باندې غږیږو. د اتوم مفهوم د لومړي ځل لپاره د میلاد څخه 1500 کاله پخوا یو هندي فیلسوف کانیادا رامنځته کړله. 1500 کاله پخوا یو هندي فیلسوف کانیادا د اتوم مفهوم رامنځته کړ چې دا وویل چې مواد د کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي چې نور د تجزیې وړ نه دي. یعنې کوم مواد چې د کومو ذرو څخه جوړ شوي دي دا ډېرې کوچنۍ ذرې دي چې نور هېڅکله د ویشل کېدو وړ نه دي. دا نظر ورکړلو کانیادا. بیا وروسته 400 قبل المیلاد کې یو یوناني فیلسوف دیموکریت د کانیادا نظر تایید کړ او چې دا بالکل چې کوم مواد چې له کومو ذرو څخه جوړ شوي دي دا نور د تجزیې وړ نه دي. لکه څرنګه چې په یوناني ژبه کې نه ویشل کېدونکي ذرې ته هغه ذره چې نه ویشل کېږي هغې اټومس ویل کېږي. نو دیموکریت په دغه ذره باندې د اتوم نوم کېښود. په اتوم باندې د اتوم نوم چا کېښود؟ په اتوم باندې د اتوم نوم دیموکریت ایښودلی دی. چې وروسته د دغې نظریو چې یو د کانیادا نظریه وه بل د دیموکریت ژبپوهان د دغه نظریو سخت مخالفین وو، مخالفت یې کولو او دوی نظریې نه منلې. چې یو د علماو څخه ارسطو چې ده به ویل چې مواد په مسلسل ډول د ویشل کېدو وړ دي. یعنې دا مواد چې وویشو بیا هم ویشل کېږي بیا هم ویشل کېږي، په مسلسل ډول د ویشل کېدو وړ دي. دا د ارسطو دا نظر ورکړلو. بیا وروسته ژبپوهانو کیمیاپوهانو څخه پوښتنه وکړله چې څنګه یې ته ویشې؟ ته وایې چې مواد په مسلسل ډول ویشل کېږي نو ته یې وویشه. نو دی په ویشل کولو کې پاتې راغی. ده ورته وویل چې هر کله چې د اړین وسایل کشف شي نو په هغه وخت کې به دا اتوم هم تجزیه شي. یعنې د اړینو وسایلو په کشف کولو سره به دغه اتوم دغه ذره تجزیه شي. لکه ځینې وړانګې دي چې اوس وکړې اتوم د تجزیې وړ ده، چې هغه د ارسطو نظریه ورکړه وه چې تجزیه کېږي. اوس مهال اتوم د تجزیې وړ ده او کوم اړین وسایل چې د اتوم په تجزیه کې طریقه اخیستل کېږي هغه کشف شول. لکه ځینې وړانګې دي، رنتګین وړانګې شوې، ځینې نور وړانګې. چې وروسته بیا د دې مخالفت چې د دوی د عالمانو ترمنځ د اتومي تیورۍ ترمنځ مخالفت راغی. نو ډېر کلونه وروسته د تېرېدو په ذات دغه نظریه چې وه په ځای پاتې شوله، د خلکو د ذهنونو څخه هېره شوله، ورکه شوله. وروسته په 1808 میلادي کال کې یو انګلیسي کیمیاپوه جان دالټن د اتومي تیورۍ بنسټ کېښودلو. یعنې اتومي تیوري بیا راپورته کړله او د خلکو په ذهنونو کې یې واچوله. چې ده د خپله تیورۍ کې یو څو مهم ټکي وړاندې کړل چې ټول یې دلته ووایو. لومړنی ټکی دا و چې ټول مواد د اتوم په نامه د نه ویشل کېدونکو ذرو څخه جوړ شوي دي. څومره مواد چې په نړۍ کې موجود دي ټول د نه ویشل کېدونکو ذرو څخه جوړ شوي دي. چې دغه مهم ټکی چې دغه چې وه تیوري ټکی چې ده دا اوس مهال کې رد هم شو. ځکه رد شو چې اوس مهال اتوم د تجزیې وړ ده نو دا نظریه رد شوله. بل دویم ټکی دی د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته او یو شان دي. یعنې په کیمیا کې چې څومره عنصرونه دي د دغو ټول اتومونه سره ورته او یو شان دي. دا جان دالټن دا نظریه وکړله چې په کیمیا کې څومره عنصرونه دي او د هغه د اتومونه دا ټول سره یو شان دي، سره ورته دي. چې دا نظریه یې هم رد شوله، لکه چې د ایزوټوپونو په کشف سره دغه نظریه یې هم رد شوله. بل دی راځو درېیمې ټکي ته اتومونه نه جوړېږي او نه له منځه ځي.
یعنې په نړۍ کې چې څومره اتومونه دي څومره مواد جوړ شوي دي دا نه له منځه ځي او نه نوي جوړېږي یوازې په یو بل شکل باندې تغییر کوي بدلیږي نو نه نوي جوړېږي او نه له منځه ځي یوازې په یو بل حالت باندې بدلیږي چې دغه ټکی د تایید وړ دی څلورم ټکي ته راځو دا بېلابېلو عنصرونو اتومونه سره یو شان سره یو ځای کېږي او مرکبونه جوړوي د بېلابېلو عنصرونو اتومونه سره یو ځای کېږي او مرکبونه جوړوي یعنې د یو عنصر ځینې اتومونه راشي او د بل عنصر ځینې اتومونه راشي سره یو ځای شي او یو مرکب جوړوي لکه سودیم کلوراید چې وښیو د سودیم هم ځینې مالیکولونه راځي او د کلورین هم ځینې مالیکولونه راځي اتومونه یې راځي د څخه یو مرکب جوړیږي چې دا د بېلابېلو عنصرونو اتومونه شول یعنې د سودیم اتومونه او د کلورین اتومونه راځي او یو مرکب جوړوي چې سودیم کلوراید په نامه یادېږي دا هم د تایید وړ دی ټکی هم پنځم ټکي ته راځو دا بېلابېلو عنصرونو اتومونه یو له بل سره توپیر لري د بېلابېلو عنصرونو اتومونه یو له بل سره توپیر لري یعنې په کیمیا کې څومره عنصر دي او د هغې اتومونه چې دي دا له یو بل سره توپیر لري یو شان نه دي توپیر لري ځینې اتومونه یو ډول دي ځینې عنصرو اتومونه یو ډول دي او د بل ډول عنصرو اتومونه بل ډول دي یعنې توپیر لري یو شان نه دي پنځم ته راځو کیمیاوي تعامل د اتومونو د ځای پر ځای کېدو څخه عبارت دی یعنې کیمیاوي تعامل په څه معنه د اتومونو ځای پر ځای کېدل یعنې د اتومونو یو ځای کول د کیمیاوي تعامل په نامه یادېږي چې دا د جان دالټن د تیورۍ ځینې مهم ټکي وو چې ما تاسو ته وړاندې کړل په 19مه پېړۍ کې علما د نړۍ علما چې راګرد شول او دوی د اتومي تیورۍ په باب ځینې مهم ټکي وړاندې کړل دوی داسې وویل چې ټول اتومونه ټول مواد د اتوم په نامه د کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي چې په عادي وسایلو د تجزیې وړ نه دي یعنې تجزیه کېږي خو کوم عادي وسایل چې دي په هغه نه تجزیه کېږي یعنې ټول مواد د کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي خو په ساده وسایلو د ویش وړ نه دي دا د نړۍ پوهان په اخر کې سره کېناستل او دوی ځینې ټکي ورته مقرر کړل او ځینې نور ټکي هم ورته بیان کړل نو دا زموږ د نن ورځې درس چې د اتومي د کیمیا د لسم ټولګي د کیمیې لومړنۍ برخه وه چې ما تاسو ته وړاندې کړله هیله ده چې درس باندې پوه شوي وئ او یو څه ترلاسه کړي وي